بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بيان الوجوه الثمانية في دفع القياس. د شپږ څلوېښتمه نمبر صفحه کې مبادئ الاصول درس ته رارسېدلي وو. مخکې ممانعت ووایي، اوس هغه وجهې چې قیاس دفع کوي. مطلب دا دی چې دلته دا نه مطلب چې هر قیاس راغلی قیاس به ته منې، بلکې داسې اسباب شته چې دا قیاس دفع کېږي هم. نو دی ذکر کوي درته چې ګوره بعضې وجوه شته چې قیاس دفع کوي. نو دی وایي ودفع القیاس یکون بثمانیة اوجه. دفع د قیاس دا په اته وجو سره وي. اول الممانعت. ممانعت دا مفاعله باب دی من المنع د منع څخه دی. منع مجرد منع څه ته وایي؟ وهي عدم قبول دلیل المستدل. دا نه قبلول د دلیل د مستدل، یعنی کم دلیل نیونکی چې دلیل نیسي هغه دلیل ته بیخي قبلوي نه، کلا یعنی بیخي یې نه مني، او بعضا یا یې څه مني او څه یې نه مني. وهي نوعان. دا ممانعت پر دوه قسمه دی. اول منع العله. منع د علت دی. منع د علت څنګه؟ قول شافعي رحمه الله، لکه دا قول امام شافعي صدقة الفطر وجبت بالفطر. هغه وایي صدقه د فطر یعنی د کوچني اختر سرسایه د وړوکي اختر دا واجبېږي په فطر سره، یعنی دا چې د کوچني اختر شپه داخله شي اخري روژه یې روژه مات وشو د هغه نه وروسته واجبه سوه، نو فلا تسقط بالموت. دوی دا نه ساقطېږي په مرګ سره لیلة الفطر په شپه د کوچني اختر. مثلا یو سړی دی روژه یې نیوله، روژې یې ورسولې اخري روژې ته. اخري روژه چې کله د ماښام شو نو دی وفات شو، نو امام شافعي رحمه الله وایي صدقة الفطر دا واجب دی په فطر باندې، یعنې چې د کوچني اختر شپه به داخلېږي، نو دا نه ساقطېږي په مرګ سره ځکه دی په شپه کې مړ سوی دی. قلنا دی مونږ ورته لا نصلي بوجوبها، مونږ نه سلامت نه منو د سره د دې واجب والی بالفطر، یعنې دا علت منع د علت کوي. وایي دا علت مونږ نه منو د سره. ولې؟ وی بل تجب برأس. دا واجبه ده په سر باندې یمونه چې دا یې مؤونت کوي تکالیف ورکړي ویلي علیه او هغه ته د هغه ولي ګرځي. ګوره په دې کې منع د علت وکړله. اوس څلوېښتم نمبر صفحه کې باجوز. یو منع د علت، بل منع د حکم دی. منع د حکم که قول فی مسح الراس، لکه دا قول د په مسح د سر کې انه رکن چې دا رکن دی، فیسنو او دی وایي سنت ګرځي تسلیسه درې ځلې مینځل. اوس ګوره امام شافعي رحم الله په دې کې دا خبره کوي چې ګوره د سر مسح دا رکن دا او دا څه دی، او په دې کې سنت باید دا چې دا هم درې واره وینځل شي. ولې؟ دی قیاس کوي. قیاس پر څه باندې کوي؟ لاسونه اینځل درې واره دي، مخ اینځل درې واره دي، په دې کې دا مسح هم باید درې واره شي. نو دی وایي بل منع الحکم منع ده که قول کې لکه دا قول فی مسح الراس په ماده سر کې انه رکن چې دا رکن دی فیسنو تسلیسو، نو دی وایي سنت دی درې واره مینځل کالغسل لکه پرې مینځل د نورو اندامونو. قلنا دی مونږ دا ورته وایي دا حکم منع کوي. لا نسلم مونږ دا نه تسلیمو ان المسنون چې مونږ وایي سنت فی الغسل په غسل کې په مینځلو کې التسلیس درې واره، مونږ وایي په اوداسه کې تسلیس درې واره انځل دا سنت، دا مونږ نه تسلیمو، دا نه مونږ. بلکې څه دی سنت؟ بل المسنون، بلکې سنت چې دی هو الاکمال او هغه پوره کول دی بعد الفرض وروسته. فرض یو وار دی او د هغه نه وروسته بیا اکمال د فرض دی، درې واره وینځه سر په خلاص، یعنی منع د حکم یې وکړ. د حکم دا کوي امام شافعي چې باید هم درې واره وینځي ځکه حکم د درې واره انځلو دی. نو مونږ وایو چې نه، په دې کې حکم د درې واره انځلو نه دی، بلکې په دې کې یو واره انځل فرض دی او دا دوه درې واره د اکمال د فرض دی. دویم هغه اول ممانعت، دویم القول موجب بموجب العلت. یو قول داسې قول چې هغه واجبونکی د علت دی. و تسلیم العلت، هغه تسلیمول د یو علت، یعنی یو علت ذکر شي علت ته ومني. و بیان ان حکمها حکم د دا علت چې دی غیر مدعاه المستدل، سوا دغه نه چې ادعا کړې د مستدل. که قول زفر رحم الله په مثال کې ستا سر په خلاف کړي، یعنی هغه خبره به موجب د علت وي، یعنی کومه خبره چې ته کوې هغه به علت منونکې. که قول زفر لکه دا قول امام زفر رحم الله المرفق غایة،
هغه وایي د مرفق مینځل یعنې دا څنګلی مینځل دا علت دی. غایه ده نو فلا تدخل فی المغیا، غایه په مغیا کې نه داخلیږي. دلته موجب العلت دی دا خبره چې ده دا موجب د علت ګرځوي. څنګه یې ګرځوي؟ دی وایي امام ظفر رحمه الله دا خبره کوي. نو دلته امام ظفر رحمه الله دا خبره کوي چې ګوره مرفق دا غایه ده، مونږ وایو چې غایه ده خو دا موجب د علت نه دی، یعنې دا کم چې ته دا کم علت ذکر کوې دا مقتضا د دې نه کوي. و دوی مرفق دا غایه ده یعنې دا فلا تدخل فی المغیا، دا په مغیا کې نه ده داخله. مونږ وایو چې دا په مغیا کې نه ده داخله خو دا غایه د ساقط دپاره ده، یعنې دا دون المغسول ده. نو چې کله دا دون المغسول سوه دا په مغیا کې داخله ده. دون المغسول څه مطلب؟ الله وایي وامسحو او دا رقم وایي وایدیکم الی المرافق تر څنګلو پورې وینځئ. نو څنګل پکې داخل دی، څنګلو نه بره دا د اوږې او د دې څنګلې منځ کې دا دون المغسول ده او په دغه حالاتو کې دغه مرفق دا په مغیا کې داخل دی. که قول ظفر رحمه الله دی وایي المرفق غایة، دا مرفق غایه ده نو فلا تدخل فی المغیا، غایه په مغیا کې وایي باید داخله نشي. قلنا مونږ ورته وایو چې بالکل دا خبره علت خو دې صحیح دی خو مقتضا د علت دې نه ده صحیح. هي غایة الساقط، دا غایه د ساقط ده، یعنې ساقطونکې ده د څه؟ دون المغسول، سوا د پرېمځه، یعنې دا په مغسول کې نه ده داخله. فتدخل فی المغیا، دا داخلیږي په مغیا کې. دریم القلب، قلب اړول را اړول، یعنې یو حکم بل حکم دا اړه، یا یو حکم ذکر کې دغه نه وروسته بل حکم، یا هغه مخکنی حکم ذکر کې دغه نه وروسته بل حکم ذکر کې. القلب چې دی هو نوعان، دا دوه قسمه دی. اول قلب العله حکما والقلب العلة حکما والحکم علة، یعنې اړول د علت و حکم ده او د حکم و علت، کله کله علت و حکم ته واړه کله کله حکم و علت. که قول شافعي رحمه الله هغه وایي یحرم بیع الحفنة من الطعام الحفنتین منه، هغه وایي حرامه ده بیعه د یوه لفې شي په دوه لفو ورکول خوراکي شي باندې. ولې؟ ولأن جریان الربا فی الکثیر یوجب جریانه فی القلیل، ځکه چې دکه ما اسکر قلیل فکثیر حرام، حدیث کې څنګه راځي. دی وایي جریان د ربا یعنې سود په لږ شي کې دا واجبوي سود په ډیر شي کې، یعنې سود په ډیر شي کې دا واجبوي سود په لږ شي کې. کل اسمان لکه د سمنو په حساب سره. قلنا دی مونږ ورته وایي لا داسې نه ده، بل جریانه فی القلیل یوجب جریانه فی الکثیر. هغه خبره کوي یعنې اول حکم ذکر کوي بیا علت ذکر کوي، مخکې اول علت ذکر شو، هغه نه جریان په لږ شي کې دا واجبوي جریان په ډیر شان کل اسمان لکه یعنې خبره عدله و بدله کړه سره، هغه اخر وکړه دا اول وکړه، بیا هغه اول وکړه دا اخر وکړه. باجوز قلب علت الحکم، اړول د علت و حکم ته، علت د داسې علت لضد ذلک الحکم چې هغه ضد دغه حکم، یعنې ته علت و داسې حکم ته واړی چې هغه علت ضد د دې بل حکم وي. لکه اسانه خبر د صرف پکې لږ سوچ وای. که قول شافعي رحمه الله وایي صوم رمضان صوم فرض، هغه وایي صوم د رمضان چې دا یو فرض صوم دی، فرض روژه ده. فیشترط له تعین، دې ته شرط تعین د شرط دا ضروري دی د نیت، یعنې چې په دې کې نیت کوي. کالقضاء لکه قضا، دوی مونږ وایو قلنا مونږ وایو هو صوم فرض، دا فرض صوم فرض فلا یشترط له تعین، په دې کې نیت شرط نه دی. بعد تعیین الشرع، وروسته دا تعین کېدلو د شرع، یعنې اول واري چې کوم عبد کالقضاء بعد التعیین من العبد 48 نمبر صفحه، لکه قضا راوړل وروسته تعیین نه، یعنې ته د قضا د روژې راوړې نو تا مخکې چې کومه روژه نه ده نیولې، نو اوس ته کومه قضا راوړې نو خو نیت د هماغه روژې دی، نو نیت یې ورکړی، په دې کې بیا بار بار نیتونو ته ضرورت نشته. 48 نمبر صفحه کې وایي کالقضاء بعد التعیین من العبد. څلورم العکس، عکس دی، هو رد الحکم، دا رد د حکم کول، یعنې یو حکم واپس کول. څنګه واپس کول؟ علی خلاف سننه الاول، په خلاف د اولې طریقه باندې.
که قول شافعي رحم الله هغه وایي لا تجب الزکات، نه دی جایز زکات واجب نه دی فی حلي نساء د زنانو په د اغوستلو په شیونو کې که ثیاب البذله لکه جامې د کار جامې او دا عکس کوي قیاس کوي وایي جایز نه دی زکات د زنانو په زیوراتو کې کومې دوی اغوندي ولې لکه د کار کالي د کار په کالو کې زکات نه واجب دی وجبدو کې نه قلنا دوی مونږ وایي دی عکس کوي فلا تجب فی حلي رجال دا وایي زکات نه دی واجب په زیوراتو د نارینهو کې ایضا که ثیاب البدل دغه رقم لکه د کار جامې یعنې قیاس یې وکړئ رد الحکم یې وکړئ په خلاف د سنن اول یعنې اوله طریقې خلاف حکم یې بیان کړئ. پنځم فساد الوضع یعنې هغه کم وضع چې کم څه ایښودل سوي دی د هغې فساد ذکر کول څنګه هو بیان کون العلة غیر صالح للحکم یعنې یو علت بیانېدل داسې علت چې هغه غیر صالح د حکم دپاره یعنې د حکم صلاحیت نه لري که قول شافعي رحم الله وایي اسلام احد الزوجین یفسد النکاح اسلام راوړل دی یو دوه خاوندان کفار دي مثلا یو خاوند دی یوه کور والا ده مخکې کافران سوي اوس په دې کې یوه اسلام راوی نو امام شافعي رحمه الله وایي دا نکاح پس کې فاسده ده ولې وایي که ارتداد احد ما لکه مرتد کېدل د یو دوی دواړه لکه دوی چې مرتد شي یو مرتد شي په خاوند زنانه کې نو خامخا نکاح فاسدېږي دی وایي دا دوی چې اسلام راوړي دواړه نو دا هم داسې دي لکه دوی نکاح چې فاسده شي قلنا دوی مونږ وایي الاسلام عرف عاصما اسلام دا عاصم پیژندل سوی دی للحقوق یعنې خلکو حقوق بچ کوي لا رافع له حقوق نه ورڅخه پورته کوي یعنې دا فساد د وضع یې وکړي چې ګوره اسلام کې دا د سره شته نه چې اوس ګوره په نکاح یعنې په اسلام راوړلو سره دی نکاح فاسده شي. شپږم الفرق هو بیان الفرق بین الامرین یعنې فرق وپېژنې دوو امرونو منځ کې فرق قول شافعي رحم الله وایي تجب الزکات فی مال الصبي هغه وایي ما زکات واجب دی په مال صبي کې د څه وجې علت دا دی لاغناء الفقیر چې په دې کې غنیان چې فقیران خلک پکې غني شي کما فی مال البالغ لکه څنګه چې د بالغ سړي په مال کې زکات واجب دی چې غني فقیر سړی په غني شي دی وایي مونږ وایو قلنا مونږ وایو وجوب الزکات علی البالغ واجبول زکات پر بالغ سړي باندې د دې وجې دی لتطهیر ذنوب چې د ګناهونه په پاک شي یعنې دا فریضه ده د غاړې نه واوړي که یې ور نه کړي نو دی ګناهګار دی لا لاغناء الفقیر دا دې لپاره نه دی چې فقیر په غني شي فافترقا نو فرق یې ذکر کوي منځ کې امام شافعي وایي وړوکی سړی هم باید وړوکی هلک باید زکات ورکړي چې فقیران غنیان شي او دوی مونږ وایي نه زکات باید بالغ سړی ورکړي چې ګناهونه یې پرې پاک شي یعنې فرق یې راویستی وهم چې دی نقص ماتوالي ته وایي هو بیان تخلف الحکم عن العله یعنې دا بیان دی وروسته د حکم د علت نه علت ذکر کړي دغه وروسته قول شافعي رحم الله وایي الوضوء طهارة دا اودس طهارت دی نو فیشترط له نیت دلته لره نیت شرط دی لکه تیمم ته چې نیت شرط دی دی وایي قلنا مونږ وایو فلماذا لا تجب في غسل الثوب والبدن نو ته وایه اودس دپاره نیت شرط دی نو ته ولې دغه نیت په جامو وینځلو کې نه کوې او دا رقم د بدن په وینځلو کې نه کوې نو هغه خو هم طهارت دی یعنې دلته نقض راویستی مخکنی حکم هغه علت نقض کوي. اتم معارضه ده المعارضه هي اقامة الدلیل دا قائمېدل د یو دلیل على خلاف ما اقام علیه الخصم په خلاف د هغه نه چې ودرېږي پر هغه باندې خصم الدلیل که قول شافعي رحم الله لکه امام شافعي رحم الله وایي المسح رکن فی الوضوء مسح رکن دی په اوداسه کې اوس د دې منځ کې معارضه راځي یعنې دواړه تعارض نو فیسن تسلیسه هغه وایي درې واره وینځل یې سنت دي کالغسل لکه وینځل لکه عام اندامونه چې درې واره وینځي وایي باید دا هم درې واره وینځي قلنا مونږ ورته وایي المسح رکن مونږ دا مسح رکن ده فلا یسن تسلیسو درې واره کول یې دا سنت نه دي ولې که مسح الخف والتیمم لکه مسح د موضوع نو بیا وایي ته پر موضوع باندې مسح کوې هغه ولې درې واره نه کوې او دا رقم تیمم چې وایه خو یو وار مخ مسح کوې هغه ولې درې واره نه مسح کوې یعنې معارضه د دې دلیل او د بل دلیل منځ کې معارضه راوسته یعنې
ټکر یې راویستی. دا دلیل یې د ده مخکنی دلیل چې و هغه یې په دې باندې مات کړي. نو نن اسانه درس و، صرف لفظي ترجمه وه د بیان وجوه دفع د قیاس چې وه هغه اته شیونه وه. ممانعت و او القول بموجب العله او دریم القلب و څلورم العکس و پنځم فساد الوضع و او دا رقم شپږم الفرق وهم نقض و اتم معارضه وله. انشاءالله العظیم چې اسان و، صرف الفاظ ترجمه وله چې انسان لږ په پوه شي. وبالله تعالی التوفیق.